هر څه چې کوې په دنیا کې څومره خبرې چې کوې که درواغ وایې که رښتیا وایې که حق وایې که باطل وایې ستا په روژو باندې فرشتې ناستې دي هغوی سره قلم او کتابچه ورسره ده دا ستاسې ثبتوي در هغه وخته پورې چې تا ته د مرګ سلګۍ راځي ته د دنیا څخه رحلت کېږې در هغه ساعته فرشتې ستا ټول افعال ټول اقوال لیکي نو آیا تا ته پکار ده چې څه وکړم تا ته دا خوند درکوي چې د قیامت په ورځ زما په عملنامه کې درواغ ډېري تا ته دا خوند درکوي چې زما په عملنامه کې غیبت ډېري تا ته دا خوند درکوي چې زما په عملنامه کې بهتان ډېري او تا ته دا خوند درکوي چې زما په عملنامه کې بېهوده لهو او لعب خبرې ډېري که ستا ته خوند دا درکوي چې زما عملنامه دې د خدای د ذکر او د استغفار نه ډکوي نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا خوشبخت دی هغه کس خوشخبري دی ویل هغه سړي لپاره چې د قیامت په ورځ د عملنامه خلاص سول او د په عملنامه کې استغفار ډیر زیات استغفر الله استغفر الله استغفر الله تاسو خپل خوله د استغفار په کلماتو باندې لنده ساتي شایسته ساتي بجای د دې چې غلط خبرې وکړي په مجلس کې بېهوده خبرې وکړي ډېرې خبرې وکړي چې د هغه سره درواغو احتمال سته د غیبت احتمال سته د بهتان احتمال سته لیکن پکار دا ده چې دغه پر ځای باندې دغه ذکر وکړي پکار اخته لا اله الا الله حدیث کې راځي افضل ذکر لا اله الا الله دا خپل خوله په لا اله الا الله باندې همیشه مصروفه ساته کار کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي زما په زړه کې وخت کله کله وریځ غوندې شی راسي انه لیغان علی قلبي زما په زړه باندې یو قسم وریځ غوندې شی بیا زه د ورځې استغفار سل وارې وایم بیا هغه زنګ یا هغه وریځ زما د زړه څخه لیرې شي استغفار د انسان په رزق کې برکت راولي په عمر کې برکت راولي هر انسان چې روزانه استغفار وایي او بیا د زړه د اخلاص نه د هر ماضي کې توبه باسي پر هغه سړي باندې هېڅکله فقر نه راځي نن ما ورته عرض باندې د فقر څخه شکایتمند دی ولا کاروبار نسته ولا حالات خراب دي کاروبارونه بند دي د نړۍ پر سطحه کاروبارونه ودرېدل بېروزګاري زیاته سول هېڅ نه پیدا کېږي دا یو وخت نه ویل چې د بېروزګاري د ختمېدلو طریقه څه شی ده بل ته شکایت کوي خپل رب ته شکایت وکړه کنه لہذا په کار دا ده چې سړی استغفار وایي کوم کس چې ځان د استغفار عادي جوړ کړي عادت یې ځان کې واچي هغه کس باندې الله فقر نه راولي واقعاتو کې راځي امام ابو یوسف رحمه الله دا د امام صاحب رحمه الله شاګرد دی وایي کله چې امام صاحب رحمه الله دی استوي د قاضي قضات جوړ سو د هغه د جوړېدو لپاره دی استوي وصایای امام اعظم رحمه الله په نامه یو کتاب دی په هغه کې دا راغلی دی ګورې یو چاته د قاضي القضات رتبه ورکول کیږي او هغه چې د استاد دی هغه یې رخصتوي وصیت ورته کوي کوم وصیت ورته کوي نو باید دا ورته وایي چې ته باید ښه فیصله وکړې ښه قضاوت وکړې د قرآن او حدیث اجماع او قیاس په رڼا کې وکړې داسې باید وکړې لیکن امام اعظم رحمه الله دا نه ورته وایي امام اعظم رحمه الله ورته وایي ای ابو یوسفه ای یعقوبه ته د خلکو په منځ کې چې ناست یې خپله ژبه دې په ذکر باندې مشغوله ساته تر څو چې خلک ستا څخه دا عزت کړي ځکه شاعر وایي ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے څوک چې موږ یادوو هغه بیا موږ یادوي هغه ذات دی چې برباد زړه آبادوي لہذا پکار دا دی چې انسان ذکر وکړي همیشه خپله خوله په ذکر باندې وساتي د بې ځایه خبرو څخه د بهتان څخه د غیبت څخه یو مجلس کې کښې د غیبت شروع سو طریقه یې دا ده بس ځینې ولاړ سه پردی بس خپل ذکر باندې ځان مشغوله ساته باک مور باندې کو ولهذا مسلمان د پاره د کامیابی یو لویه ذریعه دا ده چې دی همیشه خوله په استغفار باندې لنده ساتي او د خدای تبارک وتعالی ذکر کوي